ډېر د افسوس مقام دی چې د بعضو پلارانو هغوی خپلو زامنو له موبایل اخیستی دي ورکوټي ماشومان به وي هغه ماشومان به په دې موبایل اوده کېږي هم په دې بړه پاسېږي دا یې ورله د ژوند یو مشغله جوړه کړې ده او په دې موبایل کې ورله قسم قسم ډرامې ورله پکې اچولي دي فلمونه ورله پکې اچولي او دغه شان کارټونان ورله پکې اچولي دي د فلار دا سوچ چې دا د بهر د غلط معاشرې چې کوم دی محفوظ وي حالانکه دلته ور غلط تربیت د پخپله ورکوي موبایل ورله فدا کړی دی په دې کې ورته هر څه اچولي دي انټرنیټ یې ورته فري کړی دی او دا په غلط هر څه ګوري دغه ماشوم محترم بیا چې سبا راغټ شي نو بیا دا نه د علماو قدر پیژني بیا دا نیکانو ته هم چې کوم دی کنځلې کوي ردې بدې ورپسې وایي او بیا دا نه د خپل پلار قدر کوي نو داسې ماشوم بیا د معاشرې دپاره یو ناسور وګرځي یو خطرناک څیز ثابت شي محترمو بیا دا چې کوم دی نه کشر مشر پیژني بلکې عزتمند ورونو د هر چا حیا او عزت ته دا نقصان رسوي چې ټوله معاشره چې کوم دی د هغه نه تنګ راشي آخر کار دا چې هغه خپل پلار دی هم تنګ راشي دا ولې محترمو دا ورله چې کوم دی تربیت صحیح ونه کو موبایل ورله لاس کې ورکو د هغې نه چې کوم دی خراب شو بیا چې د خپل پلار غریب چې کوم دی په سرو سترګو باندې جاړي